نن د مارچ 8 د ښځو نړیواله ورځ ده. که صادقانه ویل شي نو دومره د لمانځنو هم څه نه ښکاري. دا داسې یوه ورځ ده چې موږ ته راپیادوي په خاص ډول هغه ښځې راپیادوي چې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د شاتګ په حال کې دي. نو د اروپایي ټولنې پیغام دا دی چې موږ تاسې وینو او ستاسې ترڅنګ ولاړ یو. موږ هڅه کوو په هغو رژیمونو فشار راوړو چې لا تر اوسه د یو هیواد د اداره کولو لار د ښځو او نجونو په ګواښلو، ځورولو او وژلو کې ویني. د فشارونو خبره مو یاد کړه. اروپایي ټولنې د طالبانو پر 2 وزیرانو تازه بندیزونه لګولې دي، خو یو شمېر خلک په دې باور دي چې په ټوله کې د طالبانو تحریک د ښځو او نجونو له تعلیم سره ضدیت لري. د دغو نویو بندیزونو پایله به څه وي؟ دا یو څرګنده اشاره ده چې د طالبانو حکومت او په خاص ډول دغه وزیرانو ته رسول شوی چې هر څه په خپل سر نشي کولای. موږ دغه حکومت ملاتړ نه کوو، موږ دغه رژیم په رسمیت نه پیژنو، مګر لیواله یو چې پرې فشارونه نور هم زیات کو، چې نور هم څرګنده کو چې دوی د اروپایي ټولنې لپاره د منلو وړ نه دي. یو شمېر خلک نړیواله ټولنه په دې ګرموي چې له اعلامیو پرته اړین ګامونه نه پورته کوي. له دې ورهاخوا څه کولی شئ؟ دا اوس یوه کلیدي پوښتنه ده. البته چې زه پوهیږم ټول ستړي دي په دې ډول چې طالبان روان دي. خبره مې دا کوله چې دا تر ټولو بده ځورونه ده چې نجونې ښوونځیو ته له تللو منع شوي دي. د دې بدتر څه کیدای شي چې وروسته دوی په پوهنتونونو کې هم په نجونو بندیز ولګاوه. دوی حتی پر مانیکون یا نانځکو هم بندیز لګولی چې د انسانانو څیره لري. اوس ظاهرا هغه ښځې چې له خپلو ظالمو میړونو څخه یې طلاق اخیستی مجبور دي چې بیرته خپلو پخوانیو میړونو سره یو ځای شي. تاسې باور وکړئ چې موږ ټول له یوه بله پوښتنه کوو چې نور څه کولی شو چې دوی نور هم تر فشار لاندې ونیسو او ژوند ورته سخت کړو چې عام ولس ونه ځوروي او دقیقاً ښځې او نجونې نورې هلته سزا ونه ویني. دا یوه ډیره سخته لاره ده. په یاد مو راولئ چې طالبانو ښځې په بشري ادارو کې له کار کولو منع کړي څو مرستې نورو ته انتقال کړي یا په خپله یې ترلاسه کړي. خبره مې دا کوله چې اوس موږ د طالبانو له دغه ډول پریکړو سره څه وکړو؟ آیا موږ خپلې بشري مرستې ودروو چې څرګنده شي موږ دغه ډول تګلاره نه منو؟ خو دا هم بیا هم ښځو او نجونو ته زیان رسوي. ډېرې غونډې وشوې او بحثونه وشول، ډېرې اعلامیې خپرې شوې. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی په بهر کې له نورو استازو سره مجلسونه کوي او په کابل کې له طالب چارواکو سره هم کتلي دي. هغه له کوم پیغام سره په سفر وتلی او اروپایي ټولنه څه ته انتظار باسي؟ که تاسې دغه غونډو ته په ځیر وګورئ نو هماغه پیغام دوی ورکوي چې ما په سر کې ورته اشاره کوله. موږ وینو چې څه ډول تاسې ځورېږئ او موږ وینو چې که دا ډول مقابله کوئ او په دغه محدود چاپیریال کې موږ هڅه کوو چې څه ډول ستاسو ملاتړ وکړو. بل پیغام مو دا دی چې اروپایي ټولنه غواړي د افغانستان او د افغانانو ملاتړ وکړي او دا هغه وخت کارنده ده چې طالبان خپل چلن بدل کړي. ستاسو دغه خبرو ته په کتو په دې ډول چې طالبان روان دي دوی به تر کله داسې دوام وکړي؟ فکر نه کوم چې دوی دې زیات دوام وکړي. که غواړئ چې ولس یې د لوږې له کبله له منځه لاړ شي، ستړي وي، په لوږه کې وي او هر څه په هیواد کې په بد وضعیت کې وي، که دوی په رښتیا غواړي چې یو سوکاله افغانستان وویني نو دوی د خپل مسیر بدل کړي. دوی به کله دا وکړي؟ ماته یې ځواب ډېر سخت دی، ځکه دا په دوی پورې اړه لري چې تاسې د طالب له کوم لوري سره خبرې کوئ او په دې هم پورې اړه لري چې ځینې ډېر افراطیان دي چې اوس زور هم ورسره شته او ځینې یې موږ ته وایي چې غواړي نجونې ښوونځیو ته لاړې شي.